السلام علیکم ګرانو مینوالو، تاسو ګورئ د پکتیا وینز ژوندۍ بڼه خپرونه د دې کلي ته راغلي یو. دې کلي کې به د امنیت او د دې خلکو د ژوند په باره به موږ خپرونه تاسو سره شریکوو. نو هیله کوو چې د دې خپرونې تر اخره پورې موږ سره پاتې شئ. راځو کوم غړي چې دي دلته اوسېږي ژوند کې د دوی نه پوښتنه کوو چې دوی ژوند څنګه دی. سلام علیکم وروره، ودرېږه جوړې وروره صاحب، ښه ده ښې ښه دی. ته خو موږ ته د دې کلي د امنیت په باره کې ووایي چې دلته امنیت څنګه دی. موږ د پکتیا وینز نه وروره، تاسو نوم؟ زما نوم خانګل دی. او وروره چې د کلي امنیت په باره کې موږ ته معلومات راکړئ. دا خپرونه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هر څه نه مخکې تاسې او ستاسې دروند کیمرامین صاحب ته او تخنیکي همکارانو او مشرانو ته خاصتا د چینل مشر ته سلامونه وړاندې کوم او ټولو اوریدونکو او لیدونکو ته هم سلامونه وایم او تاسو څخه زه ډېر خوښ یم او چې په دې باران کې راغلی او دومره ځوان ما تکلیف به چې دلته راغلی او موږ به پوښتنه مو وکړه او ما نه مو ژوندۍ بڼه ویډیو وکړه. وروره که د دغه کلي امنیت په باره ورته ووایي چې دې کلي کې امنیت څنګه دی؟ زه خو په رښتیا ته وایم زه خو خپله دغه کلي نه یم. ورکه